अलग कार कले रे वादा दी प्रेम कले दखदे दा زمون کور دی صحیح ده کنه خبره صحیح ده سړیا خدا واده ما د دې د پاره کو چې زما د دې دوه بچو خیال ساتي لکه د خپل پلار ته ور مخه دا کوه همدغه شان بی راځه صحیح تاسو کینه زدلا سچې چینی راوړم چې په حقو اوسه پورې هم کور تک شانوان ویاړو چې خزه کور کینی دا کور اس ون مزنی صحیح ده موري زما دا بابا نه دی وا زمونږ بل بابا مالا به بوټانه واستل جامې به مالا واستې دا بابا ومونږ هر سم نه علي شیما بچی تلک صبر وکړه چې بابا دې راشي اوس په چکل لمبوزم او بوټان او جامې سره به په قلار والی قدم خو دې چت کړی دی خو زما ماماګانو سره ولې صلاح کړې وکړه وارو بچی د ماماګانو کور خو دې نه ونوا واده خو ما دې لپاره کو چې ستاسو تربیت وشي راغلی سړیا او راځم واړو خوشاله خو دي کنه او واړه خو خوشاله دي داسې کار وکړه وختي راځي دلته ناست دي چېرته بار ول چکر ورکړه ور به کم کنه چکر لګوي بوزم بازار ته بوزم سیزونه به ولا والم کنه بابا بل بابا مونږ چکر نه بوتلو راځي زبا مون بوزم ته کینا دې وړو له چکر ورکوم سبا ولا واولم ته خوشاله وي صحیح ده صحیح ده دا شکار دی کنه یم په مور تم بیا الوی چې دا بابا په مونږ باندې دبو نه کوي یا غوسې کوي خو بدل نه شي ها ومرېدل دا یوه خبره مې په کولو غوږونو واورې که مور تم ده ووي چې ده موږ والي یو یا را سره څه ظلم کړی دی نو بیا به م ګورې خیر نی وخم به مونږ به مور ته خل نه وایو ښځې راځئ راغلی سړیا او رالو ووله مې دله ښه چکر ورکړه او خرڅه مې پرې وخوړی صحیح ده یا مر څه مو خوړل هغه کینې شیما د پلار نم خوشاله یې که نه مورې بس ټیم دې تېرېږي ماماګانو خو زموږ څه خبر وهلغه شتو چې ښه دې ویل چې په چا راغله په هغوی راغلې ده زه ځم داسې کار له او ما وی ښه دی خفه کېږي نه نو یو خبره ته وکړمه ما یې وکړه دا شایان به ځان سره بوزمه نو زمونږ هسې هم غریبي ده په کار مار به پېږي نوکرۍ خو زمونږ د غریبانانو دپاره نشته ستا خبره ټیک ده سړیا خو دا خو لا ماشوم دی کار خو نه دی ښه دی ستا خبره هم ټیک ده او زما خبره هم ټیک ده خو پرېږده هلک دی پلار یې مخیره چې څه لږ کار خو را سره کوي په ما هم لږ اسانه وي صحیح ده صحیح د شایانو راځه بچي ما خو دا واده د دې دپاره وکړو چې زما د بچو خصمانه وشي اخو د مخ سره زما شیان بچي کال له بوتلو الله ته زما د بچي مل شي همداسې کار دی چې دا بلیکونه مې ټیکا غشي دي دا وړه اول ته یې جټکه بیا دا خوره دې کوټو ته ووله دا خو زه نشم کولی دا خو بابا ډېر ګران کار دی وړی شي او که نه چې وړی خو چې درستو راځمه چې دا بلیک ته مې ته جټه کړي او دا خوره هم دې غورځولي یعنې دا سرمن به نه په ولاړه واړو خدایه پاکه زما په شانتې څوک هم نه یتیم کې خدایه ډېر زاري پلار دې راکړی دی او دا خو لا ډېر عمر پاتې دی دا به څه کوو هله په شیان خو بابا کار کوي
کې شیما ته بابا اسې راستي ظالم هو پتا کار کوي دا زموږ خپل پلار نه دی دا مېره نه دی ځکه وړه دا جون ډېر ګران شو راځه چې ماماجي پسې ځو ګورې دا دې خو وې راځه ماماجي به سلار رو باسي شیما چې بابا راځي چې موږ تلیم کیږي حدود بابا ماجي ته دا حل وایو انا دا خو مې بچي راغلی وایي بیا شیما بیا خو شایانه بیا ولې شایانه بیا ولې زه ستاسو سترګو کې وښینم ولې زما خور ډېر غلط قدم اخیستی دی د دې بوډا سره واده کړی دی چې هله خو راته ووایه تاسو ولې ژاړئ ماماجي که اورېدل غواړئ نو واوره بچو زما خو م زړه روان که خو زما خور له دا نه و په کار د دې بیا هم واده کړی و زما خو م دا زړو درد و مه خفه کېږې خو د چاته څوک نه وي د هغوی بره الله یي الله یي راځئ جی ته واپس شاسې نه چې ظالم تا ته هم څه ووایي نه بچې هېڅ هم نشته الله به خیر کړي خورې خورې کوم ځای کې بار روزه دا خو مې رور دی خیر شه روره خیر شه روره خورې ته خبرې چې ستا بچو سره څه کېږي ها ته راځه کټ کې کښېنه بیا به خبرې کوو خورې تا له دا نه و په کار چې زموږ د اجازت نه بغیر تا دویم واده وکړو او خو واده دې م کوو نو چې ته سم سړي سره خبرې کړی وه خو بوډا سړی دی ستا د بچو څوک حفاظت وکړي وروره دا څیز څه خبره نشته زما واړه خو ډېر خوشحاله دي خورې تا د خپلو بچو نه تپوس کړی دی د هغوی سال دی ما بچې دې ته ووایه حقیقت مورې ماماجي پریشا وایي بابا چې مونږ رس بار کو مونږ ته وی مور ته بال نه وایې مونږ یې د مرۍ نه نیسلي مورې تا ډېر غلط کار کړی دی چې واده دې دویم کړی دی ها بچې چې ما تا خو ما له سترګې وغړولې ما له نه و په کار چې ما دویم واده کړی زه غونډو کونډو ته دا نصیحت کوم چې اول خو واده کوې ما او که واده کوې نو بیا داسې سړي سره کوې چې ستاسو او د بچو خیال ساتي مور او پلار نه بغیر سلا کار مه کوې یو مشر سره پې سلا کوې که مشر هم نه وي نو مور او پلار سره پې سلا کوې روریانو سره پې کوې